السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو، کندهار ولایت چې د افغانستان زړه دی، یا په اصطلاح کوم د ټول پښتون قام زړه دی. په دې کې ډېر باتوره خلک چېر سوي دي په هر عرصه کې. لکه د افغانستان د معاصر تاریخ بنسټ ایښودونکي پاچاهان دي، که ښه علما دي او ښه پیران دي. د کندهار څخه سرچینه ولاړه سوې ده. کندهار د افغانستان د ویاړونو یو وطن دی. په کندهار کې د اولیاو په جمع کې سید مرچ آغا مشهور دی. اصلي نوم یې مرچ آغا نه دی، د ملک آغا زوی و. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د محله نجات اوسېدونکی و، چې اوس دا ساحه چې د مرچ آغا ساحه ده، دا اوس پیل په اوزه مربوطه ده. پخوا د ډنډ ولسوالۍ وه. محله جات چې د ښار په جنوب کې یو ښه شین زرغون وطن دی، چې ښه د میوو ډک وطن دی. مرچ آغا په دغه ځای کې اوسېدی. په محله جات کې یو کلی دی د سرتخ په نامه و. د مرچ آغا ځواني د سرتخ په کلي کې تېره شوه. بیا مرچ آغا په ډېر مشهور سو. ډېرو خلکو یې لاسنیوی وکړي. خلکو د ده په باره کې وایي چې مرچ آغا، نو ده ته ولې مرچ آغا ویل کېږي، یعنې ولې دی په مرچ آغا مشهوره سو. خلکو کیسه کوله چې مرچ آغا په کوچنیوالي چې ډېر دی کوچنی و، په سرتخ کې د دوی د کوره سره یو چینه وه. نو کله چې به دی خلکو لیدلی و چې مرچ آغا به ولیدی، دی به د تور مار په شکل په دې چینه کې لمبېدی. نو بیا به بیرته خلکو ولیدی چې هغه مرچ آغا و. نو مرچ آغا خلکو په داسې ډول کراماتو باندې لیدلی دی. مرچ آغا ډېر بزرګ اولیاء سړی دی، او ډېر متواضع شخص و، ډېر خاکسار انسان و، او ډېر د غریبانو مددګارو او لاسنیونکی و. ده به تل ملنګیان او غریب مخلوق راګرځېدلي وو، چې هغه به د هغو سره ډېر مینه او محبت کوي. مرچ آغا تقریبا د 90 کالو په عمر یو وفات سو، او د ده زیارت د کندهار ولایت د زاړه ښار، د کندهار ولایت زوړ ښار چې اسکندر مقدوني جوړ کړی و، پر دې باندې شاوخوا خندق راګرځېدلی و. د خندق پر غاړه باندې د مرچ آغا هلته ځای دی، هلته زیارت دی. زامن پر هغه ځای باندې ورسره زامن یې خپل د زیارت پالنه کوي. ډېر خلک ورځي، بیخي ډېر انسانان ورځي د مرچ آغا زیارت لپاره. مرچ آغا زما د پلار ډېر اشنایی و، د نږدې اشنایی و، او ډېر خصوصي دعاوې یې زموږ کورنۍ ته کولې، زموږ پلار ته یې کولې. د مرچ آغا ډېر کرامتونه خلکو لیدلي دي. مرچ آغا په هر عرصه کې منلی و، ټولو کندهار خلکو منلی و، ټولو کندهار خلکو ته ډېر محبوب و. چې هغه څخه اولادونه پاتې دي، د 2 ښځو اولادونه یې ځینې پاتې دي. د هغه زمینې څخه چې مسلم شاه آغا دی، تور آغا دی، ځوان آغا دی، دغه نومونه یې د یادولو وړ دي، چې اوس هم هلته په محله نجات کې یو څو زامن یې د هغه د خپل زیارت سره نږدې اوسېږي، چې د ده زیارت هغلته د هغو کور دی، د زیارت پالنه هم کوي. اولادونه یې بیا په سپین زیارت په نامه یو کلی دی، چې د زاړه ښار د جنوبي خندق و طرف ته نور زامن یې هلته اوسېږي. دا اوسنی زیارت چې دی، دا د کندهار د زاړه ښار د خندق شمالي طرف ته د خندق پر غاړه باندې دی. او دا نور زامن چې ما یاد کړل، ځوان آغا و، مسلم شاه آغا و، هغه بیا د خندق و جنوب طرف ته په سپین زیارت کې د خندق عام خندق ته نږدې اوسېږي. پر غاړه یې نه دي، د خندق څخه تقریبا داسې 300-400 متره لرې د دوی کورونه، ځایونه دي، دربارونه یې دي. زامن یې هم اوس خلکو ته منلي دي، خلک ورځي او دعا ځینې غواړي. مرچ آغا په یوازې نه په کندهار کې، یعنې په ټوله پښتونخوا کې مشهوره و. مرچ آغا چې به کله د پښتونخوا هرې حصې ته تللی، بالخصوص د بلوچستان په صوبه کې چې اوسنی بلوچستان صوبه، دلته د پښتنو ټولو خلکو د هغه ډېر عزت کوي، ډېر قدر یې کوي. په افغانستان کې په هلمند ولایت کې، په روزګان ولایت کې، د کندهار په ولایت کې ډېر مشهور و، ډېر مریدان یې درلودل، ډېر اخلاصمندان یې درلودل. مرچ آغا دې الله پاک وبخښي. بیا که دغه باره کې چا نور معلومات غوښته، نور معلومات مو د مرچ آغا په باره کې ورکړو.